دا موي چې زمونږ ترقي وشوه ساینس هم ترقي کوي نو د دوی هم ترقي کیږي ما امام ابو حنیفه صاحب ما خواجه نقشبند صاحب او د صاحب سراجه مکی ما شیخ عبدالقادر جیلانی ولید او بل می ولید او بل می ولید د طالبانو یو کتاب ویل هغې ته متنبي وایي متنبي کې هغه شاعر وایي وای زه چې کله دا تصور او سوچ کومه نو زه وایم چې د خورنق قلا باندې زه ناست یم او د باچا په تخت خو زه ناست یم واذا انتشیت فانني رب الخورنق والسریر او بیا وایي واذا صحوت فانني رب الشویحة والبعیر چې رایق شم یا یو په من ګډوري او یا یو په من وخ ولاړي موږ دې بدعتیانو ته ویو ځان ته اولیا مه ویوئ ګونګټ ته بورا مه ویوله دي او خر ته ټټو مه ویوه خر که کعبې له بوځي هم خر دی او ګونګټ که راوالې او غټلي باټرۍ ته وارته نو تا ته وایي چې دا د سوپې ګونګټ دی ګوره الحمدلله موږ خو اولیا پیژنو ولي څه ته وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ولي دې ته وایي چې وسپنې واچوه ولی دې ته وایي چې مونځ مه کوه ولی دې ته وایي چې چرس او نشې څکه الله وایي الذین آمنوا وکانوا یتقون او تبتزاني شرقایت کې وایي ولی څه ته وایي هو العارف بالله وصفاته الله به پیژني د الله صفت به پیژني و چې ته دا وایې زه قبر کې سړی معلوموم چې دا عذاب ورکېدی شي او که نه او ته دا وایې چې زه د 300 کاله مخکې مړی معلومومه او دا بعضې پکې لا وایي احمد علي لاهوري صاحب به په مقبره ته وایي سړی به یې معلوموو چې دا جهنمي دی یو بېدینه نه مې واورېده پکې وایي غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلاني ګوره غوث اعظم الله قرآن کې وایي وان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ابن جریر وایي فلا مغیث لهم بی بل غوث اعظم نشته دی غوث امدادی او اعظم د ټولو نه لوی وای شیخ عبدالقادر جیلانی یا الله توبه وای دا د عیسی علیه السلام نه اوچت دی درجه کې ولی اوچت دی عیسی علیه السلام به مړي ته ویل قم باذن الله او ده به ورته ویل چې قم باذني نو دا خو د موسی علیه السلام نه اوچت دی موږ وایو بدعتیانو دی کله ځان ته نوم کیدي وایي موږ اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت خو هغې ته وایي چې د نبي او د پیغمبر او د صحابه تابعداري موږ وایو ای اهل الحلوا والخانقه تیر شئ د دې خرافاتو نه د امت ته صحیح دین ووایئ تر څو پورې به دا د ګونګټ سوټر غړوئ یو ځل به پرې راوغورځېږي دا شی مه کوه ته به سبا الله له نه ورځې د الله د نبي نه د بیبي نه امیل ورک شوی دی حال اوښه پې پرته ده محمد رسول الله ګرځي ابوبکر ګرځي عمر ګرځي علي پسې ګرځي عثمان ګرځي صحابه ټول ګرځي پته ورته نه لګي چې یاره د اوښې لاندې دی هغې ته کشف ونه شه او تا ته کشف وشه مفتي کفایت الله حنفي عالم دی هغه وایي که د ټول صحابه را جمع کې ورکوټي نبي ته نشي رسېدی او که ټول د دنیا اولیاء را جمع کې نو وړوکي صحابي ته نشي رسېدی نبي ته د اوښې د لاندې د امیل کشف نه کیږي او تا ته د کشف القبور هم کیږي او کشف الوضوم درته کیږي وایي چې اودس به یې کوو د ګناهونو به د اوبو په دې سر داسې منډې والې دا څه خرګاډۍ وي چې په روډې منډې والې اصل دا روغ وایي د ځان نه یو څه شی جوړ کړي دي اصلي د الله په محبت باندې انسان ته ولایت ملاویږي امام احمد ابن حنبل صاحب یو حدیث راوړی دی مسند احمد کې روایت د ابو امامه الباهلي رضی الله عنه دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من احب لله اکرمه الله عز وجل چا چې د الله دپاره محبت وساته د رب دپاره محبت وساته
نو الله سبحانه وتعالی به دې انسان له عزت ورکړي.